د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د کندهار ښاروالۍ له لورې د یوه فرعي سړک د جوړولو چارې په 2 فازه کې په اساسي ډول پیل سوې. د دې انکشافي پروژې په لومړي فاز کې اوس مهال 40 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده. کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي فعالیتونو په دوام دا ځل د ښار په اومه ناحیه کې د یوه مهم فرعي سړک د اساسي رغونې چارې پیل کړي دي. د کندهار ښاروالۍ وین سیف الله عاصم وایي دا سړک چې د هرات عمومي سړک او د پنجوایي دوراهي عمومي سړک سره وصل کوي ټول ټال 1115 متره اوږدوالی لري او رغنیزې چارې په 2 فازه کې پر مخ وړل کیږي. د ښاغلي عاصم په وینا دا د یاد سړک لومړی فاز دی چې د اومې ناحیې د اوم ګذر اړوند دی. دا مهال د کیندنکارۍ چارې روانې دي. د دې لومړۍ برخې اوږدوالی شاوخوا 610 متره اوږدوالی او پلنوالی 8 متره دی. رغنیزې چارې 15 ورځې مخکې پیل سوي او پاته کارونه به د 3 میاشتې په موده کې بشپړ سي. دا سړک چې د کندهار هرات عمومي سړک د پنجوایي دوراهي عمومي سړک سره وصل کوي تقریبا 1115 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. فعلا رغنیزې چارې په 2 فازه کې جریان لري. لومړی فاز تقریبا 610 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. 15 ورځې مخکې رغنیزې چارې پیل سوي دي او پاته کارونه به هم د 3 میاشتو په موده کې بشپړ سي. عاصم زیاتوي د دې انکشافي پروژې په لومړي فاز کې اوس مهال 40 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده. د دې انکشافي پروژې په لومړي فاز کې اوس مهال 40 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره سوې ده. د همدې فرعي سړک په جوړېدو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه وکړه.